صحیح حدیث کې دا راغلی ابو هريره رضی الله عنه وی نبی صلی الله علیه وسلم ووقت صلاة الظهر د ماسپخین وخت شو اذا زالت الشمس عن بطن السماء کله چې نور د اسمان د من به زائل شو دا د ماسپخین د اذان ټیمو دغه ټیم کې به اذان کاو دا ټکی آیات کې اذا زالت الشمس عن بطن السماء طریقه ته بیانومه کله چې نور ماسپخین کې د اسمان د منځ نه چې لګ را دی خواشي دغه ټیم کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین مانځه لپاره اذان کاو بیا به د اذان د مانځه په منځ کې لس 15 منټه ټیم په بکیو چې څوک او 10 وکي څوک د لری زین راورسي او څوک حمام کې هغه د حمام نه راوځي څوک روټي خو هغه روټي خو څوک د خوب والا د خوب نه راپاسي د اذان بس به متصل نه کاو خو اذان به بدی ټیم کې او وقت صلاه الظهر اذا زالت الشمس عن بطن السماء دا حدیث امام مسلم رحمه الله په صحیح المسلم کې راوړی دی دا ابو هريره الفاظ په دې حدیث کې دا دی حين تزول الشمس کله به چې نور د اسمان د من لګ زائل شه دا د ماسپخین د اذان ټیم اورونو نن سبا خو د غړو دور دی هغه په خوانه دور نه و چې بډاګانو به نور کته نن د غړې دور دی د الفجر غړې چې د چا سره دی کی ته د ماسپخین من باقاعده خې چې په دې ټیم کې اذان کیږي موبایل تاسو په شرعي ټیم باندې موبایل ټیم کې هغه د ماسپخین ټیم چې داخل شو موبایل اذان کوي باقاعده ته ټیم پیس باقاعده د ماسپخین ټیم د داخلي دو سره اذان او आवाज کوي دا خو معلومه خبره ده هغه زمانه کې ساده طریقه دا و ساده چې ساينس هغه زمانه کې نو ټکنالوژي او دا شونه هغه زمانه کې نو ساده طریقه دا و چې دا بهر د جمعات پرش ده په دې باندې به سړی نه غډه کې و دراو بل پین څه شي نه غدراوه نو سحر نه غسازو خیال نور هغه طرف ته نو سوره دې طرف ته وګدي نو کله چې دا سوره ختم شو نو نور د اسمان من دراغه او سوره چې کله نور دی خوا شو نو سوره با خوا شروع شي اوس په دې ورځو کې تقریبا دا ټیم په میدان کې سره پاسه 12 بجې لګيږي 9 منټه پاسه 10 منټه پاسه 11 منټه پاسه 12 بجې دا نن سبا دا ټیم لګيږي نو صحیح خبره ده چې ته دا ټول علماء په باندې اتفاقی مسله ده چې ماسپخین ټیم په دې ټیم کې داخليږي اوس که ماسپخین اذان یو سړی په باندې 12 بجې کوي 12:30 بجې منځ کې بالکل ټیک ده په دې څه اعتراض نه پکار دلایل ته قتل غواړي یو زمنګ جذبات دي دا به ځان له خوندې کو خپل جذبات یو د بډاګانو خپل جذبات دي چې دې سړی سټیم کې مون شروع کړي دي دا خپل ځای یو شرعي طریقه ده قران او سنت ته قتل چې قران او سنت ته ګورو نو موږ به د خپل منځونه د خپل عبادت د خپل اوقات د قران او حديث په سانچه کې ورون اچو دا ټکی بنو چې یو شپه میدان یو څه کوي تاسو بل څه کوي دا ټکی دم غلط ده ځکه دا یو شپه میدان قصه نه ده دا قصه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نن 1442 سال مخکې چې 43 شروع شو یو میاش په 43 کې تقریبا وشو کېدو والا ده دا محمد رسول الله دا خبره مخکې بیان کړې د منځونو اوقات نو دا اسانه خبره ده بغیر د ساينس نه دا اسانه طریقه ده هر سړی بالپین وسرشته هر سړی سره ډکه شته بهر د خپل مانځ کې خپل جمعات کې ماسپخین دی غړډه کې نال کې او هغه صورت دی وګوري که چرته زمنګ سره د منځون د اوقات او غم او د دین را سره غم او د دې خبره غم چې زمنګ د عبادت الله قبول کړي او د امن د سنت طریقه برابر شي دا ډکه نال کا وګوره چې که سوره اخوات شروع شو بس د ماسپخین ټیم داخل شو د اذان ټیم دی اخو به څو لس منټه ټیم ورکړي څو شل ورکړي څو نیمه غنټه ورکړي دا د هر جمعه خپل ترتیب د هر عالم په دې چا باندې زور نشته خو د ماسپخین اولنې وخت دقه ده دا رائے د امام شافعی دا د مالک دا د احمد دا د امام ابو حنیفه دو شاګردان امام ابو یوسف رحمه الله او امام محمد رحمه الله هم دا خبره بیانوي چې اصل د حدیث نه دا خبره معلومیږي د عبد الله بن عمر حدیث هغه وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله دا مسلم کې ده د ماسپخین وخت دغه ټیم نه شروع کیږي کله چې نور د اسمان نه من زائل شي او د هر سړی سوره د غید او غدواله په مقدار شي دا اخرنه ټیم شي
وکانه ظل رجلک طوله چې ستا سوره ستا نه اخوا دومره وګر چې ستا د اوږدوالي په مقدار شو نو ستا د اوږدوالي په مقدار چې ټیم شو دا د ماسپښین اخرنی وخت بیا دین اخوا ختمیږي بیا د مازدیګر شروع کیږي. بل حدیث عمر بن خطاب رضی الله عنه د عمر وی خپل په دور خلافت کې خپل چې کوم حکمرانانو په ذلو کې چې کوم حکمرانانو دغه ما تحت هغه ته خط ولیکه وی فرمایل ان اهم امركم عندي الصلاه. زما حکمرانانو زما عمالانو پولیسو کوم چې د ذلو سپی هغه زماني نمونه بدلو نو تاسو زما په نسبت د ټولو نه مهمه کاته چې دا مونږ غوړي من حفظها او حافظ عليها چا چې مانځه حفاظت کوو نو حفظ دینه دین باندې برابر یو دین حفاظت باندې کیږي ومن ضيعها او کچا من برباد کو فهو لما سواها ازيع دا د مانځنه علاوه منځ برباد کو ټول عمل بدله برباديږي سره د مانځنه ټیم خیال نه ساتي داغه د مانځه د جمعه ټیم غیر شرعي چې داغه د مازیګر من د ماخام د نزدې ټیم کې کوي د ماسپخین د مانځه ټیم معلوم نه د سحر د جمعه ټیم معلوم نه څه ټیم کې خلکو اذان وګو څه ټیم کې خلک راووتل مؤذن څه ټیم کې د خوب نه یخ شلاړ منځو کې یاد وخو پیټه راوړ کور کې ورته اذان وکړه نو ګوره دا غین علاوه د ټول اعمال مسل ځای کیږي. بیا عمر رضی الله عنه ثم كتب بیا خپل اولدارانو ته عمالان ته ولیکل ان صلوا ظهر د ماسپخین من کوي اذا كان الفيء ذراعا الى ان يكون ظل كل شيء مثله. دا د عمر صاحب خط دی دا خط الفاظ ته ویم او دا خط په موطا د امام مالک کې دی دا خط په مشکات المصابیح کې دی و چې کله د هر شي سوره د سړی نه یو غز اخوا شي او هغه ټیم پورې د ماسپخین منځ کېږي الی ان یکون ظل کل شیء مثله چې د هر شي سوره دغه په مقدار شي والعصر د مازیګر من بکوي والشمس بيضاء نقيه چې نور تکس بن ولاړي په دې ټیم کې د مازیګر منځ کوي. دا د عمر صاحب د خط هغه اقتباس مې ته وایو د هر شي سوره د خپل مقدار کې شي دا مسانه ده دا پن نه غدروا او بیا دا پن د سم لوا چې دا سوره او د تنخه وکا چې سوره او د پن دا باډي چې د دې مقدار یو شانو بس تا د مازیګر د ماسپخین من د اخرنه ټیم دی چې ستاد سر سره هغه کرخه لګیدره د سوره غ سر لګیده نو دا د مازیګر ماسپخین اخرنه ټیم شو بس په دې باندې ماسپخین ختميږي او دې باندې تکرخه هو په دې پرش باندې دا معلومیږي اول دا پن لاندې ورځو په دې کرخه و بیا دا پن ودروا چې هغه کرخه د سوره ورسید د ماسپخین اخرنه ټیم شو بس ماسپخین ختم شو. دا د هغه زمانه ټکنالوژي د چې دا ساده طریقه ده د ټیمون د پیژندلو او دا طریقه زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی و صار ظل رجل کتولی د هر سړي ستوره د هغه په اوږدوالي په مقدار شو د ماسپخین ټیم ختم دا د ماسپخین اخرنه ټیم دی او بیا به د مازیګر ټیم شروع کیږي.